أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا او کلا چولستلشی پا دیبانی آیاتنا زمونگا قالوا وعيدي قد سمعنا يقينا وارد المنغا لو نشاء كوغوالو منغا لقلنا مثل هذا خامخا او بوایو منغا پشانو ددی کتاب ان هذا ندی قرآن الا اساطیر الاولین مگر کسی دی د پخوانو. مفسرین ذکر کوي چې دا آیت د نضر ابن حارثه بارکه نازل شوه ده. د نبی له صلوات و سلام د بعثت نمخ کې پارس او ایران ته تللی و او د هغه ځای نه د رستمو او د اسفندیار په واقعاتو باندې یو کتاب هغه مشتمل و چای کې د رستم او د اسفندیار خبرې پکې وي. کله چې با نبی له سلام د مجلس نه پاسې دو نو دا ملعون دا لعنتی به التکیناست او دا هغه کتاب نبی واقعات هغه به بیانول او ویل به چې تاسو وایي چې د چا خبره ډیره زلو راخون کېده. بیا دا کس د غزوه بدر کې د مقداد بن الاسود پلاسونو باندې قیدی شو او کله چې دې قیدی شو نو نبی له صلوات و سلام بیا حکم وکړ او په تور باندې ددنا سټو هغه واه او دې مردار ک. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ او کلا چې ولستل شي په دیوانی آیاتنا زمونږه قالوا وایدوی قد سمعنا یقینا من واوردلو قد سمعنا لو نشاء کچره منگ اغوالو لقلنا مثل هذا خامخا منگ بوایو پا مثل ددی مثل هذا اے مثل هذا القصص فی القرآن پا مثلو ددی واقعات بانی چه قرآن کریم کمی قصی ذکر کلی دی نو دی پشان قصی بمنگ همکو او دی ویل ان هذا نددا الا اساطیر الاولین نددا مگر کسی دا اولنو خلق دی. اساطیر جمع د اسطورتون دا لیکل شوی قصه او خبره تا ویل کیږي او دلته ردینا مراد دروغجن قصه ده. قرآن کریم کې قصه شته ولیکن دی ظالمان را لګیدل او د قرآن کریم او تکذیب کول. اسطوره هغه قصې ته ویل کېږي چې هیڅ فایده پکې نه وي. نو د دوی مقصد د قرآن کریم او سپکاوی هغه مقصد او خپل ځان د دې قابل نه ګڼل چې مونږه د دې مقابله کولې شو
وَإِذْ قَالُوا او کلا چې دوی ویلا اللهم اے الله ان کان ذا هو الحق من عندك کچریوی دا محمد په حق باندې استاد طرفا فامطر علينا حجاره من السماء راولېږي په مونږ باندې ګټه د اسمان لا اویتنا بعذاب علیم یا راولا مونږ ته عذاب دردناک وَإِذْ قَالُوا اللهم دوی کی تقوا نشته ده نو کله چې دوی کی تقوا نشته نو دوی داسې غلطه دعا وکړه نو ګورا دوی دا غلط خبرې کوي نو د دې سره جنگو پکار دی د قریشو په کافرانو غرور او تکبر او د اسلام او د نبی له سلام په دشمنی کې دا خلق د عقل نه وړاندې شوی په دی وجبانه دوی د الله رب العزت نه دعا وکړه اے الله کدا قرآن واقعي ستا کتاب وي نو په مونږ باندې د کانو باران وکا مونږه هلاکا یا بل عذاب راول په مونږ باندې امام بخاری ویا دا خبر ابو جهل کړي وا او دای ویلو اے الله زمونږه دا دین او زول دین دی دا پیغمبرو نوې دین راوړی دی وَإِذْ قَالُوا کله چې دی ویلو اللهم اے الله ان کان هذا هو الحق من عندك کچری وی دا محمد صلی الله علیه وسلم په حق باندې ستاد طرفنا یا دا قرآن ستاد طرف نه حق وی نو پکار دې ظالمانو لداوا چې دای ویلې وی چې الله فهدنا الله مونږ ته هدایت وکي نو دوی د هدایت په ځای باندې دا ویلو الله مونږ باندې کان راوروا فامطر علينا حجاره من السماء سورة شعراء 204 نمبر آیت مبارک وګوریا پای کې ویا سورۃ شعراء 204 نمبر آیت مبارک کې ویا 204 کې خاجی افبعذابنا یستعجلون آیا په عذاب زمونږ دوی تلوار کوونکي دي افبعذابنا یستعجلون فامطر علينا حجارة من السماء اویتنا بعذاب علیم یا راوړه مونږ ته عذاب دردناک وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم او نه د الله چې عذاب ورکړي دوی ته وانت فيهم موجودي پدوي کې وما كان الله او نه د الله معذبهم عذاب ورکون کې وهم یستغفرون چې دوی بخنه غواړي
وما كان الله ليعذبهم. وسو الله د دې وجه بیانې چې دوی عذاب غواړي، لیکن الله ول عذاب نو ورکیا نو د دې دوه وجې دي. وردا عذاب غواړي ولیکن الله دوی له عذاب نو ورکیا، د دې د پاره دوه وجې دي. یو وجود د نبی له سلام چې نبی له سلام موجود ده، او بل د دوی استغفار. نو الله رب العزت د قریش او د کافرانو د اخیری دای قبول نکړلې، ولی د الله پیغمبر په دوی کې موجود و. او کله چې نبی له صلوات و سلام بیا مکه مکرمه مدینه منوره ته هجرت وکړه، نو د بدر په میدان کې بیا الله رب العزت هغه صنادید قریش مشران کافران الله په بدر کې هغه تباہ و برباد کړو، عذاب کې راګیر کړل. امام ترمذی حدیث ذکر کړی دی دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله زما د امت د پاره دعا امانه نازل کړي دي، یعنی الله زما امت ته دعا امن ور کړي دي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو پوری چیزو په دوی کې ما نو په دې خلکو به عذاب بن راځي، او دویم دا چې سو پوری دا خلکو بخنه غواړي. نو پدې کې رد پاغه چا باندې چې هغه یې رجی نبی له صلوات و سلام عرض کې حاضر او ناظر ده. نو که نبی له صلوات و سلام عرض کې حاضر او ناظر وې نو بیا ولې خلکو باندې عذابونه راتله. مختلفو ځایونو کې کله یو ځای کې عذاب راځي، کله بل ځای کې. ابن قیم رحمه الله ویا وَإِذَا كَانَ وُجُودُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مانعا فكيف بمحبته في قلب المؤمن. هر کله چې د نبی له سلام وجود مانع د عذاب د کافرانو نه، نو دغه نبی محبت او چرچا پزله کې راشي، نو دا با څنګه بیا د عذاب نه مانع نه ګرځي. مطلب دا دی چې د چا پزله کې چې د الله د پیغمبرو مینه یو په صحیح طریقه باندې، نو بیا با دا څنګه د عذاب نه مانع هغه باندې ګرځي. زمونږه مسلمانان وایي یاره جی زمونږ د الله ر پیغمبر سره ډېره مینه ده، خو دا ټولې پلشتکي مینې دي. حقیقي مینا د الله ر پیغمبر سره د چا نشته الا ماشاء الله. بعض خلک به چې راغي وي یو سړی و هغه دا ویل که زه د الله د پیغمبر زمانه کې وې نو ما ور پیغمبر علی السلام ډېر ملګرتیا به مې کړې وې، ډېر تعاون به مې کړې وې. دې به ګالو د دې نو دې خوبي نه چې د الله پیغمبرو گاڑی ته ناسته تم کول کسه سمکین د الله پیغمبرو گاڑی ته ناسته او گاڑی پر اوس باندې شروع وکړه، شاته روان دي غرديږي. زګر زما چې چرته کانه او ګورما غټو ګورم چراولم او ټیر ته کېدم. پدې کې صحابه رامن ډکللې صحابه د گاڑی ټیر ته سرو هغه ورته کې خوندل، سرونه ورته کې خوندل، ډیر پاسې ده. او په دغه ټیم کې دو استغفاری وي، کله چې دو استغفاری وي او دا ویل یا الله تا چې په کم دور کې نبی له سلام پیدا کاوه
الله غوی سرونه قرباني کول منګه چې د کم دور کې پیدا کړی یو نو منګه د ګټې قرباني والی یو من ګټې قربانو ځکه حافظ یال پوره وی هغه خلک نشته چې په دینې پخته ماتې دي کدو کړلې پاتې دي منګ وایو چې دا خلک ټول ورځ ځان لکارو کې نو ماښام نو وروستو موږ یاره جي قرآن درس به د خلکو ته کو چې دې ته کینی نو هغې کې الا ماشاءالله بعضې خلک هغه کینی چې قرآن سره مینه بعضې بس په تادی باندې چې کله به زر تر زره د جماعت نه وځو دا زمونږ مینه ده بیا موږ وایو یاره جي روجه مازدیګر ټیم ډېر قیمتي دی راشه دې ټیم کې ته قرآن وای که الله چا باندې رحم وکړي او څوک دې ټیم کې کینی او قرآن واوري نو هغې کې څوک کینی او ماکه زاړه کسان دي قرآن ته کینی داسې بدبخته خلک ما بلو دا تبلیغیان راغلي هغې ویله قسم په الله باندې چې دا تاسو چې کوم قرآن وایي که دا زموږ کلي کلی والله کې یو کس پاسېدلی وی دا څه عجیبه خلک دی ما ویل دا د قرآن نه ماړه خلک دی دوی ځان محتاج نه ګڼي چې موږ ځان په دین باندې پوهه کو او دویم وهم یستغفرون او په دې کې دعوت د مشرکانو ته چې راشي د الله نه بخنه وغواړي چې عذاب در نه واړی سوال داره چې که مشرکانو د شرک سره استغفار وغواړي نو څه فایده به ورکړي سوال داره چې مشرکانو د شرک سره استغفار وغواړي نو څه فایده به ورکړي جواب داره قتاده رحمه الله ویلی دی دا بنا د په تعلیق باندې ان استغفروا وامنوا یعنی که دوی بخنه د ګناهونو نه وغوښته ایمان راوړو بهانه د ګناهونو نه وغوښته او ایمان راوړو او دویمو جواب داره تفسیر زاد المسیر لیکلی دی چې الله ته معلوم و چې ګوره دا خلک خو اوس کافران دي خو لیکن آینده کې دا ایمان راوړي الله تعالی معلوم و نو ځکه الله په دې باندې عذاب نه راوسته او بیا یې د هغوی نومونه ذکر کړي لکه پلان کې وما لهم او څه دي دوی لره الله يعذبهم الله چې الله عذاب نه ورکوي دوی ته وهم يصدون عن المسجد الحرام او دوی بندیز کوي د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاءه او نه دي دوی اختیار مند هغې ان اولیاءه الا المتقون نه دي اختیار مند هغې مګر پرهیزګاران ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاتو د دوی نه پوهیږي ولكن اکثرهم لا يعلمون وما لهم الا يعذبهم الله یعنی د قریشو کافرانو چې کوم ګناهونه جرمونه کوله د هغې تقاضا خدا وه چې الله دوی لا فورا عذاب ورکړی وی ګوره نو ولی الله فورا عذاب ورنکه نو د هغې وجه موجود ده چې دوی کې د الله پیغمبرو موجود دی او دویم دا چې په دې کې بعضې مسلمانان دي هغوی د الله نه د طلب د بخښنې کې استغفار وغواړي نو ځکه الله دوی له عذابونه ورکوي الله وما لهم او څه دي دوی لره الله يعذبهم الله چې الله عذاب نه ورکوي دوی ته چې الله عذاب نه ورکوي دوی ته بعد هجرت رسولی والمؤمنین منهم یعنی د دوی د عذاب نه د بچ کېدو سبب هغه ختم شو چې نبی علیہ السلام او مؤمنانو ته نه هجرت وکړو پیغمبر د الله ته نه هجرت وکړو مؤمنانو ته نو سبب ختم شو نو مخکې ما تاسو ته ویله بیا بدر کې په عذاب راغی کنه وهم يصدون عن المسجد الحرام او دوی بندیز کیا د مسجد حرام نه
یعنی د عذاب او سبب هغه موجود ده او مانع هغه نشته ده والله با ضرور به ضرور عذاب ورکړي دوی ته بل دا چې د الله پیغمبر او مؤمنان بیا د مسجد حرام ته نه پرې خودل وهم يسدون عن المسجد الحرام او دی بندیز کوي د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاءه او ندی دوی اختیار مند داغه وما كانوا اولیاءه پدې کې د قریشو مشرکانو باطل ګمان رات کیا چې دوی ویل یرجی منګ د دې واقداران یو د بیت الله الله پاغي باندې رات کیا چې ان اولیاءه ندی اختیار منداغه الا المتقون مگر پرهیزګاران ګورا پدې کې د تقوا بل پیدا د ذکر دا چې د الله ولایت او دوستی د مسجد حرام اهلیت دا په تقوا سره حاصلېږي دا په دې باندې حاصلېږي چې چا کې تقوا یا ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات د دوی نه پوهیږي وما كان صلاتهم وندمون دوی عند البيت بیت الله سرا الا مکان مگر شپيري واهل وتصديا او لاسونه ټکولا فذوقوا العذاب پس وسکه عذاب لرا بما كنتم تکبرون فسبب دا غاچ تاسو کفر کولا دا په مشرکانو باندې بل رد ده او یا دا عتب ده ويصدون عن سبيل الله ګور دوی د قتال لایق دي چې دوی ته الله مسجد حرام ورکړي ده او دوی را لګي په دې کې خالص او د الله عبادت نه کوي بلکې دی پای کې شپېلې کوي شپېلې پکې وهي او بل دا وما كانوا اولیاءه یعنی پدې کې رد ده چې دوی د مسجد حرام او اهل اغا چرتا ګرځیدل شي د مکی مشرکان با د بیت الله په خوا کې برا جمع شو او شپېلې او تارلې هغه به وهلو لاسونه به پړقول امام زهري ویا د خلکو چې دا شپېلې وهله لاسونه ټکول نو دای مسلمانانو پورې ټوکې کوله او امام مجاهد ویا نبی له سلام با چې کله مونږ کوله نو دوی براول کېدو دی باش پیلې والا غبه شروع کړلا نن سبام زمونږه مسلمانانو کې دا عادت راغله دا بنوي چې جمعات کې جمع ولاله دا مونږ کېږي درس کېږي بچي به وي او شپېلې به وي انسانیت د خلکو نه وتلې ده او ابن قیم رحمه الله داغه کتاب د اغاثه اللهفان ای کې لیکلي چې لاسونه پړقول شپېلې وهل دوی را لګېده په دې باندې الله ته ځان نږدې کاو هلکانو په دې باندې الله ته ځان نږدې کېږي په دې باندې خو الله ته ځان نه نږدې کېږي له دې وجې نه بعضې نم خلک هغه به ډمتوب کوي او قوالي به کوي ګډاګانې به کوي او دا به یرجي په دې باندې مونږ الله ته ځان نږدې کوو او دا باجی به وهي او دا شپېلې به وهي او پلان کې کار دی پلان په دې باندې څه خیال کوي دا مونږ په الله ته ځان نږدې کوو وما كان صلاتهم او نه دی مونږ دی عند البيت بیت الله سرا الا مکان مگر شپېلې وهل وتصديا او لاسونه ټکولا وتصديا لاسونه پړقولا مطلب داره چې د دوی د عمل تا برباد دی فذوقوا العذاب وسکه عذاب لرا بما كنتم تکبرون په سبب داغو چې تاسو کفر کولو ان الذين كفروا یقینا هغه کسانو چې کفر کړي دي ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله
چې بندیز وکړي د لارې د الله نه فسينفقون زر دې چې وبې لګوي هغې لره ثم تكون عليهم حسرا بیا بشي په دوی باندې افسوس ثم يغلبون بیا به کمزوري شي والذین کفروا کسان چې کفر کړی دی الى جهنم یحشرون جهنم تبا جمع کړی شي دا نن سبا چې وای نو پدې کې دغه کافرانو تاسو خو تخویب دی چې ګوره تاسو د اسلام په خلاف څومره کوشش کوئ نو تاسو به کمزوري کېږئ دا نن سبا چې وای یره جی NGOs دی او یره جی تاسو لا نالی جوړیا پلان کې جوړیا دا د دې لپاره نه جوړیا چې دا د مسلمان خیر خوا دی بلکې چا سره چې امداد دیو کو بیا به دا غمنی به نو دا هغې ته لاره جوړیا پلان کې دا ټول د دې لپاره کوي چې مسلمانان ځان ته مجبوره کی او بیا چې ورته هغوی سویه نو بیا به د هغوی تابعداري کوي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کله چې ولوستلی شي په دې باندې آیاتونه زمونږ قالوا وایي دوی قد سمعنا یقینا موږ واورېدلو لو نشاء کچرې موږ غواړو لقلنا مثل هذا خامخا موږ به وایو په مثل د دې ان هذا نه ده الا اساطیر الاولین مګر قصې د اولنو خلکو دي وإذ قالوا کله چې دوی ویل اللهم الله ان کان هذا هو الحق کچری دا محمد صلی الله علیه وسلم په حق باندې من عندك استار طرفا فامطر علينا حجاره من السماء راولېږي په موږ باندې ګټې د اسمان نه ویتنا بعذاب علیم یا راوړه موږ ته عذاب دردناک وما كان الله ندل ليعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته وانت فيهم موجود په دوی کې وما كان الله ندل معذبهم عذاب ورکوونکي وهم يستغفرون چې دی بخنه غواړي وما لهم مصر دوی لرا الله يعذبهم الله چې الله عذاب نه ورکوي دوی ته وهم يصدون عن المسجد الحرام او دی بندیز کوي د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاءه نرید اختیارمند داغي ان اولیاءه الا المتقون نرید اختیارمند داغي مگر پرهیزګاران ولكن اکثرهم لا يعلم لیکن زیاد د دوی نه پوهیږي وما كان صلاتهم نه دیمون دوی عند البيت بیت الله سره الا مکان مگر شپیلیوال وتصدیه ولا سنفلقول فذوقوا العذاب وسقي عذاب لرا بما كنتم تکبرون فسادا چې تاسو کبر کوله ان الذين بشکا کسان کبرو چې کبر کړي دي ينفقون اموال خرج کوي مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله چې بندیزو کې دلارې د الله نه پس ينفقون ازر دي چې به لګوي غیلرا ثم تكون عليهم حسرا بیا بشي په دې باندې افسوس ثم يغلبون بیا به کمزوري شي والذین کفروا کسان چې کفر کړي دي الى جهنم یحشرون جهنم ته به جمع کړي شي اللهم خوینا فی العذاب واجرنا من خزي